دفاع وزارت لخوا دوه غوړ خبرونه ملا یعقوب اصلاحات او پرمختګ ته کار ویلی دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو لپاره مو یونیفورم لازمي کړ. د دفاع وزارت ویان وایي که چیرې د دغه وزارت ځواکونه د یونیفورم په اغوستو کې بې پروایي وکړي د قوانینو پر بنسټ به سزا ورکړل شي. نوموړی وایي چې اوس د دغه وزارت پر ټولو ځواکونو یونیفورم ویشل شوی دی. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وایي اوس مهال دغه وزارت ځواکونه د تیر نظام د پوځ له لباسونو استفاده کوي، خو په راتلونکي کې به د یونیفورم رنګ بدل کړل شي. د نظامي چارو یو شمېر شنونکي بیا وایي د نظامیانو لپاره د یونیفورم درلودل جدي اړتیا ده. تر دې مخکې ځینو هیوادوالو د امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه د دفاع وزارت د ځواکونو د مشخص یونیفورم له نشتوالي شکایت درلود. دوهم خبر: دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال زون کې د 209 الفتح الاردو له لوري 18 کیلومتره سړک ترمیم شو. د هیواد په شمال زون یرګنګ سیمه کې د 209 الفتح الاردو قومندانۍ د انجنیري کنډک منصوبینو له لوري 18 کیلومتره سړک ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شو. دغه سړک چې د کندوز او بلخ ولایتونو نږدې وصلونکې لاره ده د ولسونو په غوښتنه د 2 میاشتو موده کې جوړ او د استفادې وړ وګرځید. د 209 الفتح الاردو رهبري هڅه کوي چې د شمال زون په سطحه د ولسونو لپاره د خپلو امکاناتو سره سم خدمات وړاندې کړي. عام افغانان د دفاع وزارت له یادو اقداماتو د ستاینې ترڅنګ ویلي چې ملا یعقوب تر اوسه ښه روان دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.